بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح ده شرح بسلسلة كده مبارك درسنو. فآخرني درس کې منګ هغه مسلې بیان کړې وي چې هغه د صلاة الضحا سره تعلق ساتي، د چاشت منځ سره. نو په هغه باب کې چې کوم حدیثونه دي، کومې مسلې دي، هغه تفصیلا بیان شوي. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحم الله یو باب راوړی دی، باب التطوع. باب په بیان د هغه منځ کې چې هغه نفلي دی. تطوع دا په اصل کې اخیستی شوی دی د طوع نه یا د طاعه نه. او علما وایي هي العبادة النافله. تطوع هغه عبادت ته وایي چې هغه نفلي، او نفلي څه ته وایي؟ فرض علاوه. لکه غنیمت ته ویل کېږي انفال، یسألونک عن الانفال. اصل مقصد د مجاهد خو د غنیمت نه کنه، اصل مقصد خو د الله رضا ده، چې د دین زورور شي، د الله خبره اوچته شي. خو د غنیمت په بیا زیاتی دی، غنیمت په څه دی؟ زیاتی. نو ځکه یې ته انفال ویل کېږي. نفلي عبادت په فرضي باندې بیا زیاتی دی. خو دلته څوک دا ویلی شي چې یاره نفلي منځه مسلې خو مخکې ذکر شوي وي، د منځه سنت ذکر شوي نه و. ماسپښین منځه سره سنت دي، مازدیګر سره شتي که نشتي، ماښام څو دي، ماسخوتن څو دي، سحر څو دي. بیا ولې دلته دا مسله راوړه؟ نو جواب دا دی چې نفل عبادت په دوه قسمه دی. یو هغه نفلي عبادت چې د هغې وخت وي، او یو هغه چې د هغې وخت مقید نه وي. نو هغه نفلي عبادتونه چې کوم ذکر شوي مونځونه، د هغې خپل خاص وخت و. لکه اوس د سهار منځه سنت یې خپل وخت دی، ماسپښین د منځه سنت خپل وخت دی. خو دا چې کوم نفلي مونځونه اوس به راوړي په دې باب کې، د دې لپاره خاص وخت نشتی. نو دې او هغې کې دا فرق دی. نو دا ډېر قیمتي باب دی، او په دې کې به ډېرې اهمې مسلې مخې ته راځي. د اودس نه بعد 2 رکعته کول، دغه شان چې د انسان نه ګناه وشي بیا مونځ کول، د انسان څه حاجت وي د هغې دپاره مونځ کول، د استخارې مسله تفصیلا، د استخارې د منځه طریقه، مسایل، دا ټول په دې کې راوړي. الفصل الاول کې اولنی حدیث دی، عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو هريره وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته وی د سحر د منځه په وخت کې. بلال ابن رباح رضی الله عنه وی یا بلال، اے بلالا، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. اے بلالا، ما ته هغه عمل باره کې خبره وکړه چې تا په اسلام کې کله یو ډېر امید تې ساتې چې دا به الله قبول کړی. یو عمل داسې چې انسان ته ډېر امید چې دا به الله قبلوي. فإني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنة. ما ستا د پیزارو کشارې په جنت کې اورېدلې. ناغوتي ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ويا رسول الله دي عمل خو ما ته نه ښکاري، خو یو عمل دی چې
چې کله م زه اودس وکم چاردام وکم که د شپې او که د ورځې نو د دې اودس نه د دې چاردام نه بعد بیا زه لمونځ کوم څومره چې الله زما دپاره لیکلی دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی اوس دې حدیث کې ډېرې مسلې دي یوه مسله دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د بلال نه تپوس کوي چې کم عمل دی چې ستا ډېر امید دی د هغې باره کې نو نفلي عمل تپوس دې کوي فرضي خو به لازم هغه کوي فرضي خو په ټولو فرض دی اوس که هغه داسې ویلی وی چې زه دا 5 وخته لمونځ کوم نو 5 وخته لمونځ خو په ټولو لازم دی نو تپوس د کم عبادت په باره کې دی نفلي عبادت په باره کې دی فرضي باره کې نه دی یو سړی وایي چې یاره زما ډېر امید سهار لمونځ کوم سهار لمونځ خو ټول کوي بیا بل داسې وایي چې زکات ورکوم په مال کې نه تپوس دلته د نفلي عبادت یعنی ته کم خاص نفلي عبادت کې ولې وایي ځکه چې ما ستا د پیزارو اواز واورېدو په جنت کې یا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی د معراج په شپه باندې په جنت کې یا ورته کشف شوی دی او لیدلی دی الله ورته ښکاره کړی دی چې دا بلال دی وګوره په جنت کې نو بله فایده دلته دا راووته چې دینداري انسان د کم ځای نه کم ځای ته ورسوي دینداري انسان د کم ځای نه کم ځای ته ورسوي دا اوس د حبشې دی قوم او نسب یې داسې زورور نه دي د رنګ نه ښایسته نه دی مالداره نه دی خو کم ځای ته ورسو دی دیندارۍ او هغه ابو جهل ابو لهب ولید ابن المغیره او داسې نور غرر کسان ښه مالداره ښه نسب والا ښه زورور ښه ښایسته او هغه جهنم کې دي دین انسان ښایسته کوي او دین انسان اوچتوي مخکې ما دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې دا دینداري د انسان هر عیب پټوي بیا څوک دې ته نه ګوري چې دې سړي کې دا مسله دا د بدن یا د کم نسب یا نه دې ته څوک نه ګوري لکه اوس یو عالمي چې هغه په امت کې محبوب او خلک ورسره محبت کوي یو سړی هم د هغه دې ته نه ګوري چې پوز یې غټه ده خوله یې غټه ده رنګ یې سپین دی که رنګ یې تور دی چیت دی که دنګ دی مالدار دی که غریب دی نسب اشتي که نشتي بچي اشتي که نشتي زورور دی بدن نه کمزور یو سړی هم دې ته نه ګوري دې علم وله د هر څه پټ کړي خلک ورسره محبت کوي سره د دې چې هغه کې به بدني عیبونه وي لکه ما تاسو ته د امام عطا رحمه الله واقع بیان کړی چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی او هغه ته مور دا نصیحت کړی هغه د شکل نه ډېر بدرنګه و امام عطا رحمه الله تک تور غټې سپېرمې او غټې شونډې او د بدن نه چیت وم او ګوډ وم نو مور ورته دا ویلي زوی وي دا هر څه دې په علم پټ کا علم وکړو الله ته یو غټ امام جوړ کړو د امامانو استاذ یې ته جوړ کړو په حرم کې بیا هغه ناست په مکه کې په حرم مکي کې د هغه حلقه وه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد و چا ته دا دې ته کتونه د سره چې رنګ یې تور دی او سپېمې غټې دی او شونډې پیړې هېڅ چا ورته نه کتو هر چا چې کتو د هغه څه دی کتو علم ته کتو دین انسان اوچت کی دین انسان له عزت ورکړي داسې عزتمن کړي چې حیران به شي ورته او دنیا پرست سړی دی مالدار دی او که زورور دی څوک وایي دی داسې دی او څوک وایي دی داسې دی قوم یې دا دی او نسب یې دا دی او پیسې ورسره شتي او نشتي او د شکل ته وګوره او بدن ته وګوره او بچو ته وګوره دا قصې کوي خو دیندار مبارک یو قسم دا قصې نه کوي ځکه چې دین ولا د هر څه پټ کړي دومره ورسره د خلکو محبت وي چې د هغه د کور د دیوالونو سره هم خلک محبت کوي یو عالم چې خلک ورسره محبت کوي چې د هغه په کلي باندې تېرېږي نو د هغه کلي کې هم لږ ودرېږي دا ګوره د پلاني شیخ صاحب کلی دی او دا د هغوی کور دی هغه چې ښکاري دومره عزت الله ورکوي په دې دین سره چې ستا د کور د دیوالونو سره هم خلک محبت کوي ستا د دې دیندارۍ د لاسه به ستا د کلي د دې خاورې سره هم خلک محبت کوي
او خلک یادوي او هر سړی نسبت ځان ته کوي دا ګوره منګ کې دی او دا پلاني قوم منګ کې دی دا عالم منګ کې دی. په عکس دی وګوره دنیا پرس چا پسې کار وي سړی ډاکټر دی ځاله ډاکټر دی سړی انجینیر دی ځاله سړی مالدار دی الله دې ورکړي ډېر مال ورکړي موږ پسې وکړو. خو چې یو سړی دیندار دی عالم دی علم ورسره دی الله یې وځلوي د ستورو په شان. نو بلال رضی الله عنه ته وګوره د کم ځای نه د دې دیندارۍ د لاسه الله راوچت کو کم ځای ته یې ورسو چې په جنت کې د هغه د پیزارو اواز پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو. نو دې حدیث کې بله مسله ثابته شوه چې بلال رضی الله عنه جنتی دی دا یقیني خبره ده او دا زمونږ عقیده ده. دا اوس عقیدې مسله یاده کوي چې د چا دپاره به د جنت او د جهنم ګویي دا به نه کوي الا دا چې الله او د الله رسول وله ګویي کړي. د دین علاوه دیندار سړي دپاره به امید ساتي چې الله به جنت ته بوځي او په بېدینه باندې به یریږي خو ګویي به نه ورکوي. د زړونو حال الله ته معلوم دی په کوم حال مړ الله ته پته ده. بعض پښتانه زموږ د هغوی پلانې مړ شو اوس په مزې کوي جنت کې دا خو ته ګویي ورکړه چې دی چېرته لاړ جنت ته لاړ او دا خو د غیبو خبرې دي. حدیث یې ووایه یاره د الله نه امید دی چې جنت کې به امید دی انشاءالله ورسره ووایه که الله ووایه او کله داسې بېدینه مړ شي کله یاره ده ورسره څه دښمني او اوس به وایي لمبې به پېښېږي وایي تا ته څنګه پته ولګي دی جهنم ته لاړ. ها الله ویلي چې پلانې جنتي دی بیا وایه ښه په زور شور سره وایه. الله ویلي لکه اوس مثال کې الله د ابولهب باره کې ویلي جهنم کې دی تبت یدا ابي لهب وتب ښه په زور شور سره وایه ابولهب کوم ځای کې دی جهنم کې. یا پیغمبر ویلي بلال رضی الله عنه په هزار اواز په جنت کې واورېدو ښه وایه بلال په جنت کې دی ابوبکر په جنت کې دی عمر په جنت کې دی عثمان په جنت کې دی علی په جنت کې دی نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا ټول په جنت کې دي. ولې دا ګوایي ته داسې یقیني ورکوي ځکه چې پیغمبر ویلي. ډېر لوی دینداره سړی مړ شو ډېر لوی دینداره بیا هم یقیني به نه وي چې جنت کې دی څنګه به وی د الله نه امید دی چې کوم ځای کې وی جنت کې وی. غټ بېدینه مړ شو دا به نه وي چې جهنم ته لاړ یره وی یره پیدا زمونږ پیسې ده یره ده کیدی شي کې به خبره کوي او دا نه چې جهنم ته لاړ. نو دا زمونږ د عقیدې مسله د قرآن او حدیث ثابته چې د چا دپاره به د جنت او د جهنم ګویي نه کې الا د هغه کسانو دپاره چې قرآن او حدیث کې د هغوی تذکره راغلي یا د هغوی د جنت ګویي شوي یا د جهنم بیا د هغوی دپاره کولی شي. ورسېدی که نه نو بلال رضی الله عنه یقیني څه دی جنتی دی. اصل کې د حدیث د څه دپاره راوړو اودس نه بعد 2 رکعته کول او د 2 نه زیات کولی شي دې ته وایي تحیة الوضو. ګوره دومره لوی فضیلت دی د دې عمل ښه. بلال رضی الله عنه دا عمل یې په ځان لازم کړی د پیزارو کشار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنت کې واورېدو. کله چې اودس کوئ دومره ټیم پرې نه لګي چاردام چې وکړي وروسته بس 2 رکعته څلور دګې دلته لري چې ما کوتي بلي الله چې څومره زما دپاره لیکلی کوم یعنې د 2 نه زیات هم کولی شي خو کم سے کم 2 نو دا خپل یو عادت جوړ کړي الله به دله اوچتې مرتبې درکړي چې کله هم چاردام کوئ نو په چاردام پسې بیا څه کوه بیا 2 رکعته مونځ کوه یا د هغې نه زیات الله به دله لوی اجر درکوي. د دې دپاره په اصل کې دا حدیث راوړو. د هغې نه بعد حدیث دی ښه دلته بله فایده ذهن ته مې راغله مخامخ د یو سړي صفت کول دي نه خو شریعت منع کړې ده. مخامخ صفت به د چا نه کې دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړی که نه دی کړی د بلال کړی دی. نو مسله بیا دا شوه چې کله پکې فایده یي
او تا ته پته چې دا سړی په تکبر کې نه پریوزي یا دا صفت ولا نقصان نه ورکوي نو بیا کولی شي. لکه دلته اوس فایده څه وه؟ فایده دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب دغه عمل طرف ته ورکوي چې دا نور صحابه کرام هم کوي. فایده پکې دا وه. دویم دا چې بلال رضی الله عنه په هغه کسانو کې نه دی چې صفت یې وکړی شي نو په ده کې به تکبر راشي یا د ده عمل به ګډوډ شي. نه، نو که داسې حالات دي نو بیا صفت کول څه دي؟ جایز دي. مخامخ په شیشه کول صفت څه خبره نه، خو مخامخ موږ وایو. د هغې نه بعد حدیث دی وعن جابر رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه وایي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با منگ ته د استخاری دا منز په هر کار کې دیسی خو لکه څنګه چې منگ ته د قرآن صورت خی نو دا به منگ ته وی اذا هم احدکم بالامر، کله چې تاسو کې څوک د یو کار اراده وکړي یا سوچ لري فلیرکع رکعتین، نو دو رکعت منز دی وکړي من غیر الفریضه، د فرض منځ نه علاوه، ثم ليقول بيد الدعاء إذا منزنا بعد اللهم إني أستخيرك بعلمك، يا الله زتانا مشورة أخلما استانا خير طلب كوما استاد علم دلاسة، وأستقدرك بقدرتك أو استانا قدرت غالما جمال طاقتك زكي جتك قادري، وأسألك من فضلك العظيم أو يا الله استانا لوي فضل غالما فإنك تقدر ولا أقدر، تقدرت لري أو يالا ز قدرتنا لرم، وتعلم ولا أعلم يالا تبويغ وزن بويغما، وأنت علام الغيوب أو يالا تبپٹو باندې پوهه. اللهم إن كنت تعلم يالا تبويغ أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، كدا كار دا کار دیجی که بده خپل حاجت وي، لکه مثال کې دا واده، دا گاڑی اغسته، دا کور اغسته، دا دکان اغسته، دا سفر دی پلانی ملک تا دیسی که دا کار خیر لی غوری زما دا پارا فی دینی و معاشی، زما پا دین کی غوری او زما پا جون کی زما دا پارا غوری، و عاقبت امری او زما دا کار دا انجاب پا لحاظ غوری، او قال فی عاجل امری او آجله کلبه دیسی ہوئی یای دیسی ویلو کدا کار غوری زما د پاره په دنیا کې او په آخرت کې فقدره لی، یالا نو زما مقدر وګرځوه، ویسره لی او زما د پاره آسان ک، ثم بارک لی فی یالا بیا به کې برکت واچوه، وان كنت تعلم او یالا تا ته پته ان هذا الامر شر لی فی دینی، که چرته دا کار زما د پاره شری زما په دین کې و معاشي او زما په ژوند کې، وعاقبت امری او زما د کار د انجام په لحاظ سره، او قال فی عاجل امری و آجله یی دیسی وی که دا کار شری زما د پاره په دنیا کې او په آخرت کې، فاصرفه عنی یالا نو زمانه واړوه، واصرفنی عنه او ماتی واړوه، واقدر لی الخیر حیث کان او کمزی کی چی خیری زما د پاره مقدر وګرځوه، ثم ارضنی به او بیا پی یالا ما راضی کا. قال ويسمي حاجته، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی وی دی دعا په منځ کې بخپل حاجت وی. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری راوړی. مسله دلته راله د شي د استخارې، دا اهمه مسله ده. اوس د استخارې منځ استخاره څه ته وایي په عربۍ کې؟ طلب الخيار في الشيء، او اصطلاح کې ولکې طلب الاختیار، د یو شي غوروالی طلب کول. په اصل کې دا یو قسمه مشوره ده د چا سره؟ د الله سره. یعنی استخاره معنی دا شوه چې ته الله ته دا وې چې یا الله خپله خبره مې تا ته سپارلې ده، نو په څه کې چې خیري هغه راته وښایه. او دا په اجماع د علماو سره سنت ده. استخارې د مونځ څه دی؟ سنت دی، یعنی واجب نه دی، سنت دی.
حکمت پا دی کسی دے ولی دی استخاری منز کو حکمت دا دے چی انسان خپل طول کارون چاہتا والا کی اللہ تا او اخپل طاقت او هر سنوزی او اللہ تا زان عجزه کی چی اللہ زمان طاقت گوره نچلی زمان علم پکار نرازی زنیم پوها یا اللہ تا پوه ز کمزورم یا اللہ تا طاقت وری ز فقیریم یا اللہ تا غنی حکمت پا کدا دے چی دلی انسان عجزی را اخکارشی لاللہ مخیج او دید اللہ پا مخ کی عجزیو کی دی استخاری منزولی کی سبب نو سببی دا دے پا آغا کار کی دی استخاری منز کی گی چی انسان تا پکی پتہ نہیں چی کم بغوری او کم بنی غورا کم بغوری او کم بنی غورا دا دی پر دی استخاری منز کی خدای دا ساتی چی دا گوره صرف پا مندوبات او مباحاتو کی مباح کار کی بکی واجب او حرام او مکروح کی استخاری نکی نا وہ جو سڑے دی استخاری منز کی چار منزل لڑ شمو کرنے واجب کی خو نکی یا دی استخاری منز کی جرہ سگریٹ پرید موکنا یا دغشن مکروح کا وہ یو شیع حرام دے بتاوے بھائی دی استخارہ کم ذکر یو شیع واجب دے بدی کی استخارہ کم ذکر ہاں مباح کار دی نہ واجب دے نہ حرام دے نہ مکروح دے مباح دے بدی کی وے بیا کے او مندوب کار چی کم دی مستحب پاگی کم کی دی شکلا یو سڑی چی مستحب کار خو شریط وی کا نو استخاری تا ضرورت شو استخاری تا بکی ضرورت راتلی شی چی کل دیر مستحب کارون یوزی شی او تا استخاره دی دا پرکے چی کم یو مخ کی کما بیا سید درشن کل کل فرضی عباداتو کم کی دی شی لکه مثال پسکی لکه اس وقت کی حج لزما دی کا للار شمو کنا لکه مثال کی خبر ہوتا راگے چی پلاره کی سر ہوتی دی ڈاکوان دی پلاره کی ڈاکوان دی چی سوک حج لزیا کوئی پہ عملے کے دی استخارہ اکڑا دی کا اللہ حج لار شمو کنا یہ استخارہ دی دا پارا اکڑا چی حج لچیزی زن سر خو ملگری بوزی دا سپر کنا چی دا پلانے زن سر ملگری کم پا سپر کیو کنا دیسی کیوز استخارہ کی دیش ہو پا اصل دا واجباتو کی او محرماتو کی او مکروحاتو کی استخاری نکی ورے استخارہ پا مباح کار کی یہ پس کی مباح کار کی یو اہم فائدر تبعین کو اغدا چی کلم استخارہ کی چی گورستا ذہن خالی صحیح خالی لکہ یونی سڑے استخارہ کی یو کاری غورہ کڑے او بے استخارہ کی نا خو بلازم تا آگا طرف تا مائلہ کی کسی کی چی آگو تا غورہ کڑے پوشوئے ہو کنا نو چی استخارہ کیا او ذہن دی سی ذہن دی خالی حدیث کسی دی اذا ہم دا مونگ سا تیر شو کن دا غمو چی وچی موئی اذا ہم احدکو تاسو کی چی او سڑے دی او کار دا کولو سوچو کی ذہن خالی دے خو بس ویرو دا کار او چی سنگا وی کم او کنا نو ذہن خالی ساتا بلا مسئلہ عوامو کی دا مشہور دا استخارہ با علکے چی دو خبری یو دی طرف تا بل دی طرف تا دی کی کم یو کم ویالا با استخارہ کیا دا غلط خبر ہے چاہی ویلی جلیسی با استخارہ استخارہ یو کار دے ام پکی استخارہ ہو کچی خیر پکشتی ہو کنا تو خیر دا اللہ نغواری کن نو دا ایسی دی عوامو کی مشہور شوی دا او کمولیانی بیانیم کمزوری خبر ہے و استخارہ بالا کہ چی دو خبر استا مخیل رائش نا لازم نا دو خبری برائش یو خبر ہے کو استخارہ بکی کولیش بلا فائدہ دی استخارین مخ کی با استشارہ کے استشارہ سے تو ہوئی مشوری تا نو دا انسانانو سر مشورہ دی استخارین مخ کی دا انسانانو سر مشورہ دا دا استخارین مخ کی دا اول بکینی چی کم خلق پوہ دی مشران دی دا عقل خاوندان دی
هغوی سره مشوره وکړي یاره داسې یو کار دی تاسو مشورې به وایلې اخري خبره او بیا په دې ختمه کړي چې مشوره به د الله سره وکړي په دې مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی ځکه علما وایي چې استخارې نه مخکې مشوره به وکړي او الله پیغمبر ته ویلي دی وشاورهم فی الامر ای پیغمبره د دې صحابه کرامو سره مشوره کوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی او څومره د اوچت عقل خاوند او هغه ته الله وی مشوره کوه او دا کوم سړی چې د ځان نه داسې هوښیار خان جوړ کړی نو دی همیشه ډغرې خوري همیشه ډغرې خوري نه د پلار سره مشوره نه د عالم سره مشوره نه د ملګري سره مشوره نه د استاد سره مشوره نه د تجربې والا سره مشوره نه وي زه کوم انجام بیا دغه راوځي چې دې تاواني شي نقصان وکړي مشوره ګوره لکه اوس موږ لس کسان کېناستو لس کسان مشوره کوو او ته یوازې ناستې کمره کې نو ستا یو عقل دی څومره عقل دی یو او دلته د لسو کسانو عقل راجمع شوی نو دې کې به څومره برکت چې د لسو کسانو عقل راجمع شي او هر یو خپله تجربه بیان کړي او هر یو خپله خبره بیان کړي نو ځکه په مشوره کې ډېر خیر دی بلقیس د سبا ښار چې کومه مشره وه د سلیمان علیه السلام په دور کې هغې مشوره کړې وه نو ځکه ګوره فایدې وله ورکړه مشوره یې چا سره کړې وه خپلو وزیرانو سره نو هغې مشوره وکړه چې کله سلیمان علیه السلام خطره افتوني فی امری تاسو وایئ مشوره راکړئ او فرعون مشوره نه کوله دی ووی رای دقه ده کومه چې زما رای ده تباه شو هلاک شو نو په مشوره کې ډېر لوی خیر پروت دی مشوره به وکړي بیا به څه کې بیا به استخاره وکړي مسله به درته بلکل واضحه شي د حدیث کې واضحه وي چې څو رکعته لمونځ به کوې دوه د فرضي نه علاوه نو دا مسله بله یاده کړه یو سړی دی وایي زه د ماښام لمونځ کوم بیا به وروسته دعا د استخارې وغواړم نه مازدیګر منځه پسې به د استخارې دعا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصفوي من غیر الفریضه دو رکعته لمونځ به وکړي د فرض منځه نه علاوه د دو رکعته به د هغې نه علاوه بله مسله په دې دوو رکعتونو کې خاص صورتونه نه ثابت لکه بعض دا وایي که نه پلانې صورت پکې وایي او پلانې پکې وایي دا بې دلیله یا کمزوري خبرې دي هر صورت چیرې پکې ووي هر آیت چیرې پکې ووي بله خبره یو پیر د استخاره وکړه او څه د محسوس نه کړو بیا هم ته په کشمکش کې بیا یې وکړه نو تکرار د منځه د استخارې جایز دی تکرار د استخارې د منځه څه دی جایز دی دا دعا به څه ټیم کې کومه دعا چې موږ ذکر کړه نو بعض علما دا وایي دا چې کله ته په آخري قاعده باندې کښېنې التحیات دې ووي درود دې ووي دعا دې وغوښته اوس به دا دعا ووایې یعنې منځه کې دننه به یې وایې کوم ځای کې به یې وایې منځه کې دننه او بل طرف ته علما وایي نه وایي سلام چې وګرځې د هغې نه بعد به یې وایې او مضبوطه خبره هم دا ده وجه دا چې د حدیث کې دا دي وایي دی دې دوه رکعته لمونځ وکړي ثم بیا دې دا بیا ثم دلالت کوي په دې باندې چې بیا د منځه نه بعد دې بیا د دعا وغواړي اهمه مسله یو سړی دی د دعا ورته نه دی یاده او ډېرو ته به نه یاده دا زما بدګماني نه ده حقیقت دی زه پېژنم دا پښتانه خپل چې دا د اذکارو په باب کې څومره تکړه دي نو ډېرو ته به دا دعا نه یاده دا مسلې واوري او بله مسله ورته مخې ته راله یاره اوس راشي استخاره کوو خو ما ته خو له دعا نه دی یاده زه خو لا یادوم نو دی د کتاب نه یا د پاڼې نه دعا کولی شي د هغه وخته پورې چې دی دا دعا یاده کړي
ګوره هغه عبادت هغه اذکار سړي ته ښه یادي چې عمل پې کوي. لکه اوس یو سړی دی جومات ته چې راننوځي شرعي اذکار وایي، جومات نه چې وځي شرعي اذکار وایي، د ور سره یې وایي، عادت شوی ده دا چېرته نه هېرېږي. موږ پرې عادت شوي یو کله نه کله چې د کور د دروازې نه زه راوځم که نه نو هغه دعا ووایم، هغه جومات ته نه وتو چې کومه ده بیا یې راته د کور هغه ویل غواړي. انسان عادت شي کله چې د دې اذکارو سره عادت شوې، کور ته ننوځي دا وایه، کور نه راوځي دا وایه، جومات ته ننوځي دا، جومات ته راوځي دا، باتروم ته ننوځي دا وایه، باتروم نه راوځي دا وایه، سحر دا وایه، ماښام دا وایه، مانځه پسې دا وایه، بیمارۍ په وخت کې دا وایه، خوشحالۍ په وخت کې دا وایه، نو دا به راته یادي. ځکه چې ته یو شی چې عملي کې سړي ته یادي. او چې درس کې اورې او سر وتړقی او بارک الله او ماشاءالله او څومره ښکلې دعاګانې دي، ښکلې خو دي، خو د هغه چا دپاره یې چاته یادي دي، خو دي ښکلې. کوم سړی چې په دې اذکارو باندې عادتي ورب الکعبه، د کعبې په رب دته قسم خورم، دومره خوشحاله ورځې تېرېږي چې سوچ یې مه کوه. دا تجربې خبره زه تاسو ته کوم. دومره د خوشحالو ډکه ورځې د هغه الله یې د غمونو نه ساتي، د بد نظر نه الله ساتي، د جادو نه الله ساتي، د نورو آفتونو نه الله ساتي، په ژوند کې ورته الله برکت واچي، په بچو کې ورته الله برکت واچي، په کور کې ورته الله برکت واچي. چې یو سړی کور ته ننوځي ذکر کوي، یو سړی کور نه راوځي ذکر کوي، د به کور کې برکت نه. یو سړی ډوډۍ ته کینی ذکر کوي، بچو ته هم خولی، ښځې ته هم خولی، بیا چې ختم شي بیا هغه ذکر بچو ته او ښځو ټولو ته یې خولی. د سحر دعاګانې دی ووایي، ماښام دعاګانې دی ووایي. اوس لکه اوس مثال کې موږ نن د ماښام اذکار ووایي، د سحر اذکار به کله وایو چې کله سحر راوخیږي که نه، سحر ته هغه اذکار وي، ماښام دې دا ووایي، د دې په دې منځ کې به تا ته هېڅ شی نقصان نه درکوي، الله به دې ساتي. هغه صحابي چې راغی یا رسول الله وی لړم چیچلی یم د شپې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ذکر به دې نه وي ویلی، نو بیا ورته ذکر وکړو. په دې باب کې الحمدلله موږ دا کتاب لیکلی دی، او انشاءالله دلته به هم دې ملک ته به هم راشي. داسې مفید اذکار موږ راجمع کړي دي دپاره دي چې زموږ د دې خویندو ورونو د ژوند د خوشحالو شي، او الله یې د هر مصیبت نه بچ کړي، الله یې د هرې مسلې نه بچ کړي. زموږ د ژوند بې برکته شی دی، ځکه چې د الله ذکر پکې نشته. د الله ذکر کم زه تپوس نه کوم، څوک ودروم نه چې ورته ووایم چې ته راپاسه ته ووایه، یعنې ډېر خلک به راښکاره شي، خو ځان له جواب ورکړي. کم یو سړی په موږ کې هغه شرعي اذکار روزمره اذکار وایي، کم یو ته پوره یاد دي. دلته یو څو د شمار ملګري وایي چې هغوی ته به د دعا د استخارې یادوي، نو ستا په کار کې به برکت ته کوم ځای نه راشي، ته د الله سره چې ته مشوره نه ده کړې د اوسه پورې، تا د اوسه پورې الله سره مشوره نه ده کړې، تا الله نه خیر نه دی غوښتلی، دلیل پې دا دی چې تا ته هغه دعا نه ده یاده د استخارې. نو دا مسله یاده کوي چې د استخارې دعا د یادولو پورې انسان د پاڼې نه او د کتاب نه ویلی شي، یا موبایل کې ډاونلوډ کړي د هغې نه ویلی شي. د دې سره بله مسله دا دعا چې کوي، چې لکه سړی دوه رکعتې وکړو بیا دعا کوي، اللهم انی استخیرک بعلم واستغفرک، دې کې لاس اوچتولی شي، دې کې لاس اوچتولی شي. دعا کې به زیادت نه کوي د ځان نه، ځکه چې دا دعا دقه شان د چا نه ثابته ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. نو چې د پیغمبر نه دقه امر ثابته ده، نو په دې کې به نور ټانکې مانکې نه لګوو، دقه الفاظ به بعینه وایو، صرف که پکې څه زیاتېږي او کمیږي نو هغه به صحیح هغه حاجت، کم حاجت چې غواړي. لکه اوس یو سړی
اللهم إني أستخيرك بالأولياء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يا في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم أن هذا الزواج دا بقي زيادتش، يا هذه السيارة، يا هذا البيت، يا هذه الوظيفة، هذا العمل، عربي كي ندرس بختوك هو إيش خبرنا ده إيش حرج بكي نشتي تجي كم كار كول غواړي پښتو کې وای الله پر هر څه پوهیږي او باقي دعا به د قشانو څنګه چي ده نو په دعا کې به زیادت نه کې. بل مسله دا په هر وخت کې جایزه ده تر دې چې کوم چې ممنوعه اوقات دي. ممنوعه اوقات کوم یو دي؟ سحر منځنه بعد نور راختو پورې، ماسپخین چې کله نور د اسمان په منشي د زایله کېدو پورې، مازدیګر منځنه بعد نور ډوبېدو پورې، دغه ټیم کې هم کولی شي. دغه چې سبب یې دی. بل ستا ورته ضرورت دی، لکه اوس یو سړی دی یو کار کوي تعدید، ته ورته نه اوس یې مه کوه، اوس دا لمونځ مه کوه، اوس دا لمونځ مه کوه، دا ممنوعه وخت، هغه کار به دې څه شي؟ هغه به دې ضایع شي، هغه به دې پاتې شي. بله مسله اهمه، استخاري ګورې د نورو دپاره نه کېږي. دا زموږ په ملک کې مولیانو تجارت جوړ کړی، دې ته وایي تجارت. ډېر کسان ما ته ټلیفون کې بې شماره میلاوي، یاره زما دپاره د استخاره وکړې. نو د دې داسې مثال دی، یو سړی دی واده کوي او بل ته وایي که دا جنۍ ته وکتې، نو جنۍ سره به ژوند ته تېره کړې، زه ورسره تېروم. جنۍ لیدوله به وایي ته ځې، مسله ستا د استخاري بدله زه کوم. خو دا د مولیانو تجارت دی، دا هم ساتل غواړي که نه، دا هم ساتل غواړي. یو پیر ما یو مولا ته ووایي دلته دی، دلته په دې جامع امام کې پروت دی، یونیورسټۍ کې دا غټه جامع ایرپورټ سره نه، کلونه وشو او دا د حکومت ته طرف نه خرچې ورسه میلاویږي. الله دې حکومت له ښه طاقت او اجر ورکړي. د بهر نه کسان راولي او بیا پې سبقونه وایي او بیت علما جوړوي او خرچې ول هم ورکوي ورسه او بچي ول هم راوستي، هغه ځوان پکې د کلونو پروت دی. یو ورځ ورته ما یو ځای کې ووایي، ما ګوره دا دومره ته پروت دی دې ځای کې، دا دومره سبق دې ووایي، چېرته یو جومات نیم کې بیان کوه، چې د خلکو له خو فایده ورکړه که نه، کله چې دغې پورې نښتې خېټه ساتي او د جامعه کې هم پروت دی، دپاره یې چې هلته مسله روانه ده، پیسې را روانې دي. دقه شانې ماته وي زړه زور دي زیات، یا به وایي دا ساتي او یا به دغه کارونه کوي، درسونه به کوي، درسونه سره خېټه ساتلی کېږي. زه به درس وکړم څو پیسې ماته میلاویږي، دا واړه او دا ښځه، زه بس الله دې پکې ساته دغه شان. نو هلته بعضو مولیانو د تجارت جوړ کړی دی که نه، تاله به استخاره کوي نو ته به څه ورکوې نه، جیب خو به ګرې که نه، پرې خو څه نه کېږي چې خېټې سپورې او غوړنې په هغې استخاره کېږي نه، نو ته خو به له خېټه غوړې که څه خو به کې، نو دی چې تا بس ته راشه ستا به استخاره وشي او ستا به دغه وشي. او بل یو کس ما ته ټلیفون وکړو، وایي زما یو کار ته اراده ده، نو ما زه څه خدمت وکړم؟ وایي چې تا کتلی وایي چې دې کې به خیر یو که نه. ما یې دا غریبانو ته ګناه نشي، دا د مولیانو عادت کړي دي چې دي، ځکه چې دوی مولوي صاحب پسې ورشي، مولوي صاحب به څه کار هغه وایي زه به یې دله وګورم، زه به یې دله وګورم، غل معلوموي، ورک شوی سامان معلوموي، په نوک کې ګوري او دیجې ته ګوره او دلته ګوره او دا به دا راښکاره شي، دلته به داسې راښکاره شي. نو دا مسله یاده کوي چې استخارې د نورو دپاره نه کېږي، د ځان دپاره به صرف استخاره کوي، د ځان دپاره. بله مسله کېږي به څه، دا اهمه نقطه، یعنی ما د استخارې لمونځ وکړو څه به کېږي؟ یو خو دا په عوامو کې مشهوره ده، څه به کېږي؟ خوب به ویني، د دې خبرې نه څه رښتې او نه پیش دي. کېدی شي کېدا
یو سړی دی یو کار باره کې د الله نه خیر وغوښتو الله ورته خوب کې وښو چې کوئ کیدی شي خو حدیثونو کې داسې څه خبره نه ده راغلې چې دی به لازم خوب ګوري نو ځکه زموږ د اکثر پکې داسې بیا ووایي وی استخارې مونځ به د شپې کې ولې چې ته به ویده شي نو خوب به وینې نو د شپو سره خاص کول هم بې دلیله دي او بیا خوب کې لیده دم بې دلیله دي ښه وی یو طرف ته به د زړه مطمئن شي دم کیدی شي دم څه ده کیدی شي نو سړی څه به کوو مثال دله درکړم خبره به ښه واضح شي اوس زه ګاډی علم ځان له مالک سره میلاو شوم هغه راته وایي چې دا خو جي په 50,000 ریالی ګاډی مې وکتو کور ته رالم استخاره مې وکړه سهار چې لاړم هغه سړي وویل ګاډی خو ما خرڅ کړی یا سهار چې پسې ورغلم هغه وایي نه 50,000 نه دا زه په 80,000 خرڅوم او دا داسې او دا دغه او دا پوه شه چې دغه تا الله ته ویلو چې یا الله که خیر پکې نه وي نو زما نه یې واړوه ګوره نه پکې خوب لیده شتي نه زړه مطمئن شی و خو چې ورغلم هغه کار نه الله واړو که نه ته دعا نه وکړې چې الله واړوه الله دې نه واړو په دې نقطه باندې ګوره ډېر خلک نه دي پوه په دې مسله دلته ښه یا الله دا دوکانه لما که پکې خیر یې اسانه که لاړې مسله ټوله اسانه وه هر څه په اسانۍ سره وشو نو بس انشاءالله دې کې څه دی دې کې خیر دی ځکه چې هلته تا په دعا کې څه ووي فقدره لي یا الله که خیر پکې نو زما دپاره مقدر وګرځوه ویسره لي زما دپاره اسان که ثم بارک لي فی بیا پکې الله برکت واچوه الله ته اسان کو که نه نو لازم نه دی چې ته به خوب وینې لازم نه دی چې زړه به یو طرف ته مطمئن کېږي نه که دا کار تا ته اسان شو کولی نو پوه شي چې الله د طرف نه ته څه شو اسان شو که دا کار د نه په څه طریقه ګډوډ کېږي چا سره چې بیه کې کله وایي خرڅومې کله وایي نه خرڅومې یا پکې د حکومت د طرف نه مسله راووته یا هغه سړی چېرته لاړو یا ټلیفون نه اوچتوي رابطو سره نه کېږي پوه شي چې دا ټولې خبرې چې منځ کې راځي نو دا کار الله تا نه اړوي نو بس غلی شتې پوه شوي په دې مسله که نه نو استخاره چې دې وکړه په الله توکل او زه کار کوه که اسان شی و الله طرف نه اسان شی دی که نه و اسان شی و څه مسله پکې راغله پوه شي چې تا استخاره کړې وه الله یې اوس تا نه اړوي په دې استخارې په دې مسله باندې زه علی بصیرت ویم چې ډېر خلک پې نه دي پوه بلکې هغوی دې ته انتظار کوي چې څه وحي به راشي او خوب به وینم او زړه به یې طرف ته مطمئن نه تا چې د استخارې لمونځ کو د دې نه بعد اوس ګوره که دې کار کې خیر و الله به یې درته اسان کړي او که پکې خیر نه و نو الله به یې نه واړوي نو دا د استخارې اهم مسایلو د استخارې اهم مسائل دا غینه بعد الفصل الثاني کې حدیث دی دا تیر شوی حدیث چې موږ بیان کړو دا صحیح بخاري کې نورو کتابونو کې مشته الفصل الثاني کې حدیث دی عن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وی چې حدثني ابو بکر ماته ابو بکر صدیق دا خبره کړې ده وصدق ابو بکر او ابو بکر رښتیا ویلي نه ابو بکر صدیق دی رښتینی انسان دی رښتیا یې ویلي دي اوس د علي رضی الله عنه د چا تزکیه کوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او روافض خبیثان داسې دشمنان کړي وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د علي نه په زور خلافت اخیستی دی نو چې په زور د خلافت اخیستی نو هغه دلته څه وایي چې وصدق ابوبکر او ابوبکر رښتینی دی ویلی به چې یار ابوبکر صدیق ظالم انسان دی زما سره دا ظلم کړی ده په یو ځای کې نه دي ویلي دوی دا دشمنیانې پیدا کړي دی خبیثانو وی علي رضی الله عنه وی چې ابوبکر ماته ویلي او رښتیا ویلي دی ابوبکر ابوبکر څه ویلي رضی الله عنه وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده ما من رجل یذنب ذنبا
یو سړی چې کله ګناه وکړي ثم یقوم فیتطهر بیا پاسېدو او اودسې وکړو. واورئ دا خبره، یو سړی د ګناه یې وکړه، ګناه یې وکړو چې کومه ګناه ده؟ هره ګناه. بیا پاسېدو څه چلي وکړو؟ اودسې وکړو. ثم یصلي بیا یې لمونځ وکړو. ثم یستغفر الله بیا د الله نه بخښنه وغوښته الا غفر الله له، الله به ورته ګناه وبخي. بیا پیغمبر د آیت وی سورت آل عمران کې دی مؤمنانو صفت الله ذکر کړی دی والذین اذا فعلوا فاحشه، دې مؤمنانو نه چې کله غلط کار وشي او ظلموا انفسهم یا ځان سره ظلم وکړي هر قسمه ګناه چې وکړي ذکروا الله، الله ورته یاد شي. نو چې الله ورته یاد شي څه چل وکړي؟ فاستغفروا لذنوبهم، د خپل ګناه دپاره بخښنه وغواړي الله یې وبخي. دا حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی. دیتا د حدیث کې چې کوم مونځ ثابت دی دیتا صلاة التوبه ویلی کېږي. د څه شي مونځ؟ د توبې مونځ. نو چې کله د نم ګناه وشي لکه یو سړی دی والعیاذ بالله زنا ترې وشوه، یو سړی دی دروغ یې ووي، دوکه یې ورکړه، پاسه ډایرک اودس وکړه، 2 رکعته مونځ وکړه، الله نه بخښنه وغواړه الله به ته ګناه وبخي. دا غینه بعد حدیث ته وعن حذیفة رضی الله عنه، حذیفه رضی الله عنه وی كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله یو کار سخت شو نو مونځ به وکړو. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود راوړی. دا طریقه ګوره ډېرو ملګرو ته نه ده معلوم. کار چې ورته سخت شي بیا په کپیل پسې منډه کړي، کار چې سخت شي په خان او ملک پسې منډې وایي، کار چې سخت شي په مالدارانو پسې منډې وایي، کار چې سخت شي تاڼې ته منډه کړي، کار چې سخت شي حکومت پسې منډې کړي. او دا تیری چې را شهر د بادشاهانو د بادشاه سره خو رابطه وکړه بیا ته اسانه کېږي. حذیفه رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله یو کار مشکل شو سخت شو بس لمونځ به وکړه الله ورته اسانه کړه. نو دې ته بعض علما دا وایي صلاة الحاجه، د حاجت دپاره مونځ، او صلاة الآفات او صلاة المصیبه. اگر که دا نومونه نه دي ثابت خو دا مسئله ثابت ده چې د مصیبت په وخت کې مونځ کول د دې سره الله مسئلې اسانوي. په قرآن کې الله سوی واستعینوا بالصبر والصلاة، مرسته غواړئ په څه سره؟ په مونځ کولو سره او په صبر کولو سره. نو دغه آیت کې هم دا مسئله پرته ده. مؤلف رحم الله دا حدیث دلته څه دپاره راوړو؟ دې دپاره راوړو وایي چې کله د تم څه مسله ګرانه شي نو څه کوه؟ مونځ کوه. د سلف صالحینو بشمار واقعات موږ ته الحمدلله ذهن کې دي اوس، خو دا ټیم په ختمېدو د خبره به رانه اوږده شي چې کله به هغوی ته څه مشکل لارې ډایرکټ به د الله سره رابطه وکړئ، 2 رکعته به وکړو الله به ورته کار ټول اسان کړو. دغه شان چې تا ته څه مسله راشي، څه مصیبت د باندې راشي، څه غم د باندې راشي، مونځ وکړه الله به دغه مسله اسانه کړي. وعن بريدة رضي الله عنه، دا حدیث امام ابو داود راوړی. وعن بريدة رضي الله عنه، بريدة وی اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا. یو پیر سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه راوغوښتو، ورته وی بما سبقتني الى الجنه، ته زما نه مخکې جنت ته تللی. ما دخلت الجنه قط الا سمعت خشخشتك امامي. بلال وی چې کلم جنت ته لاړ شم یعنی وینم نو ستا د پیزارو اواز پکې اورمه. دا کم کار کوي ته دیسي؟ نو دې حدیث کې هغه 2 کارونه وښو. وی یا رسول الله ما اذنت قط الا صلیت رکعتین. یا رسول الله چې کلم زه اذان وکم نو د اذان نه بعد او د اقامت نه مخکې لازم 2 رکعته کو. یو دا کار کوم. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. او چې کله میم او دس مات شي نو ډایرک او دس کوم بیا چاردام کوم او دا مې په ځان لازم کړي دي چې زه به 2 رکعته کومه. دا د الله حق دی په ما باندې.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خا بهما د دې دلته ته جنت ته مکه تللی ور څومره اوچت عمل دی چې دې ملګری ته نه دی خبر کم عمل اذان او د اقامت منځ کې 2 رکعات کوا او دویم چې اودس دی کو به 2 رکعات کوا هدا مسله په کوم زمنن رااله هر وخت اودس کې اوسه کې دلته بلال رنسوي وی کله چې زما اودس مات شي زه بیا اودس وکړم پاک اوسه بل د مرګ جنوم پته نه لګي او د هر سړي د ارمان دی چې مال مرګ په څه وخت کې راشي چې زه سپایم په اودس کې مو الله سره ملاقات وشي دا حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی اخرنی حدیث په دې باب کې وعن عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم داوی من كانت له حاجه الى الله او الى احد من بني ادم د چا چې حاجتي د الله نه غواړي یا د ادم په بچو کې چاته حاجتي فليتوضا نو اودستوکي فليحسن الوضوء اودستوکي ثم ليصل ركعتين بيد 2 ركعات منزوكي ثم ليثني على الله او بيد الله سنوي وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيد بيغمبر باني درودوي ثم ليقول بيد دعاء غاري لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك يعني يلا زستانا اغا كارون غوالم چې راګي دلا سبستا رحمت پمارا وريږي وعزائم مغفرتك او ستا بخانه غوالم والغنيمه من كل بر او د هرې نیکۍ نه یالله ستانه برخه غواړم والسلامة من كل اثم او د هرې ګناه نه مې بچ ساته په سلامتیا کې مې ساته لا تدع لي ذنبا الا غفرته یالله یو ګناه زما مه پرېږده ټولې ګناهونه راته وبخه ولا هما الا فرجته او یالله زما یو غمون مه پرېږده غمونه راته ټول اسان که ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها او یا الله هر حاجت چې زمایي چې ته پې راځي نو هغه زما دپاره پوره که یا ارحم الراحمین ای رحم کوونکیه د رحم کوونکو نه ډېر یا ښه رحم کوونکیه یا ډېر رحم کوونکیه دا حدیث امام ترمذي راوړی دی امام ابن ماجه راوړی دی ښه نو په دې کې هم هغه د حاجت هغه مسله راغلې چاته یو مشکل جوړ شي خو دا حدیث سندن کمزوری هغه حدیث صحیح و هغه امام ابو داود چې کوم راوړی چې چاته څه مشکلي نو څه دې وکړي 2 رکعاته لمونځ دې وکړي خو دا دعا چې 2 رکعاته دې وکړي او دا دعا دې پکې ووایي نو دا حدیث سندن کمزوری دی او معمولي کمزوری نه دی محدثین وایي اسناده ضعیف جدا سند انتهایی کمزوری دی نو هر دعا چې الله نه غواړي کولی شي خو دا حدیث چې دا سندن کمزوری دی په دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو دا باب هم اختتام ته ورسېدو پر روان درس کې بیا ډېرې اهمې مسلې دي باب صلاة التسبیح تسبیح د منځه مسایل او بیا باب صلاة السفر د سفر په دوران کې به مونځ څنګه کې او څومره به کې دا ټولې مسلې به انشاءالله پر روان درسونه کې بیانو الله دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.